ये तो कंप्यूटर तो भी अराउंड हो गया चलना करना ओशी शा कसं आहे की कोर्स दाजी की इज्जत तक आ गई नन मुझे दास शायद पांच से करना पांच में खबर है कि तो बक हम दार वाले दी तो शुक्रिया को सड़ा नन मुझे पांच से चली करने था दाल बना सारा का मेरा बदल है पांच फैमिली को आस्था कले शी मुझे लिखना था शेवर की अगर बना है बदल है कि अगर शक्ल ये बदल की लिखने इस अर्सा दाजी की मैं अफगानिस्तान इंतखाब करा है और वो चीज़ अच्छा होगा यू स्टाइल वेर दिस अर्सा अवल में इंतखाब कई दली करना इन शवे कई इंतखाब है कई बेवरुश बदम देखले को कई और दाजी की ओर से चिकिंग स्टाइल्स खुश फर्जम मुदा स्टाइल है द स्टाइल में दो खाली लिखने बना बदला वाली क्रेश दाजी की सखपल नो वाली कई फर्जम मोहम्मद वाली का लेकिन स्टाइल सारा कम बदल ये सखपल नो वाली कई ये स्टाइल है कई शॉन बेवक से तख्ते था यदि ना मुखालिस तरफ चाहो कि लिखना था मुस्टाइल वेर को है ना स्टाइल में वेर करो और यदि ना वर्ष लिखना आटा वाला और यदि ना चेक करो कुछ नहीं करो ऐसे उधर मतलब कुछ वाले करना मुश्किल खुद देखना था पारे बिला तफा मुश्किल ना किया दाखवा सुन भी दे बल शिता वक्त से ये वाय कसं आहे दाट ये दो पदेमध्ये वाटी लिखना पदेमध्ये वाढी केली खुदाची की वटाली केली तो बलाव वाढी केली यानी एक द्वारा कमली केली ये वाट फरक केली तो बल वाढे ये तो चेंज केस भी शायद चेंज केस दे सब खातिर इस्तेमाल कीजिए देता वक्त से चेंज केस में दजी और पास है दे दे कमांड पॉसिबल है इंग्लिशी लिखना दे इंग्लिशी दे उसूल मुताबिक वाली यानी पे इंग्लिशी उसूल दाखल है मिस सुनम लिखी आवाज तो रचली बगाड़ तुरी नियरफुल सही वाड़ी दा कत चिप्स दास कडी विच लिखना मोकडी वी और तू सिबियाना शेकर लाइचे आ उसूल का बरोबर आकाय एदीज ने असुनाई सरकलाय शे दा चेंज केस दा चरो शे बदे मन क्लिक हो गई अवल दे जी लिखल दी सेंटेंस केस दा मतलब چې د جملې اول تر نه غاټ وي نه را ټول شي وي وړلې په دې باندې چې کله وکړي دا ځکه دا واسه خپل خلک کې پټ شو دا ځکه زه احمد علي کا فاصله ورلیکو دا ځکه زه امیر علي کا دوه مینه مولید کنه دا مې انتخاب کړه کله چې روش دا ځکه چینج کیس زه دغه ځکه لیکنه پټ شو اول اپشن باندې چې کلیک کړم چې کله روش په دې ځکه څه لیکل دي lower case يعني طول تريد شيء وارد خروج شيء إذا ذلك ده إيه شيء ده وارد دوام option تجروش طول شيء شو وارد شو طول شيء شو وارد شو يعني تيجي غار كتب لي كلاوي تو ده وصول نيت كمرات كذي خالي بيوزي انتخاب کا إذا نرى طول باپلاي وارد شو ديس ده روش هذا بلدي كلي upper case كسائي كتوسي إنجليزي نيز ده دا خروج نه پاتې لاګي ټول خروج سره کم دي وټي دي یا مت ټول لیکنه په شی ولې کله شي په غاټ ولې کله کله په ټول څه شو یعنی کله شي ټول په غاټ ولې دا مشکل نه وي کنه د ترشه د دې کیپټلایز ایچ ورډ کسه تا سنټنس ترشه دا مطلب د جمله چې شروع شوی اول تر له غاټ نه راځي څومره لیکنه سی وی دا بل آپشن چرای دا وڅای capitalize each word यानी ये लोग पशवावी अहमद द अहमद एगाटवी देवर से अमीर राय द अमीर दा एगाटवी यानी हर जुन जुन त लुगात छवी अवल तरह ले छवी पकड़ती इस बता जी कि से अहमद गाटता है नरदा कोड़ी दिखना ये अमीर शायद है ए दा कुछ नहीं जरिया जना दा जुन त लुगात है दा जुन त लुगात है द हर लुगात अवल तरह बैठ छवी पकड़ती कदे में क्लिक होगा ذلك من أحمد القرآن شوالو أمير القرآن كده إيش ذلك زي بلو عالت ولي كفرتن كهرجان ولي كنا إيش ده كيات شايدو قوالي ده جاء قوالي كنا كچير از سنتين كيس تروشا سنتنس كيس تا سنتنس كيس وين ده قوالي دي أو كچير از روشا ليتا أو capitalize each word من يجيبو كيس رأي كم شوال جسر كم شولا يعني آر word چوي
او تورای پاتې کیږي د بل شي د خاص په انګلیسي کې نه استعمالېږي ځکه د انګلیسي اصول مطابق نه دی دا د برعکس دي د هاروارد اول تورای د پوړې وي نه ټول پاتې وي لکه پرځم د بل مشت ویل دي احمد د ای غاړه وکنه نه ټول پوړې دي دا ځکه امیر کې ای پوړې نه ټول پوړې دي ا دې برعکس د اخري اپشن چې دا کسه دې تاسو ته مې میرا راځي د ټي وی نه څه پوړې نه ټول څه دی پاتې د سی وی نه پوړې نه ټول پاتې دي یعنی کچر څو وړې چې اول تر له پوړې نه ټول پاتې په دې کې وکا ینه ای پوړې نه ټول پاتې دا خاص استعمال نه لري کنه ځکه د انګلیسي اصول نه دي چاواله چې پوړې نه ټول پاتې ولا اپشن یې کور کړای دی دا چې استعمال کې لیکنه وکړي دا څه کوي چې نوم ولیکي لاور کیسې کوي بل ځکه نوم ولیکي کیپټلایز کوي یعنی نوم ولیکي دا څه کوي نوم ولیکي درې ځای کاپی کوي درې ځای کاپی پیسټ په چې کړای کاپی پیسټ یوز کوي ورډ نشته نه کیپټلایز کوي زور تراوي څه ورته یو کو شاشه کسای کوي ورځنۍ ویډیو کسای مشکل نشته کنه شوي څه په دې څه شامل خبر وکړل کنه لیکنه راکول ورول کنه پان سایز شکل ورکول سټایل ورکول پان سایز دمه خبر وکړل دې څه نه ورسته څه لیکنه راکولای شي ورولای شي سټایل ورکولای شي کنه ورکولای شي او پوری پلاټ کولای ورکولای شي دا مشکل نشته important چې بل شي دنه ورسته دې په اپشن ته ورسي کله موس مانټر ورته کوی دراوي clear all permit یعنی موږ دې کنه د څه سټایل ورکړای دا کې شي رام ورکړای چې دا هر څه د ختم شي خپل دې حالت به شي یو سیکر ولې دې تاسو غواړئ چې تبلیغ کړای چا پرمټ نه ورکړای دا چا رام ته ور بدل کړای چې ځای دا هر څه د ختم شي خپل دې حالت به شي دا په سان کې دا اچ دو په دې باندې خالي کلیک وکړئ او ټول اصل شي ختم شي زه په دې باندې کلیک کړم دا کنه ټول خپل عادي حالت ته ورشي څه کلیک مو وکړل څه شو عادي حالت ته ولا آرام پرمټ څه شو بدل شو یعنی کسه زه دې کوم د کسه بیا سایز راکوم دا چینج کی ځا صحیح ده شو دې سترونه یو رام ما ورکړو ترنګ څنګه دا ویل شي شو زه چې نه دا رایم دا ارس دا نه ختم شي دې سترونه یو بس ټایر ما دا اړي په دې باندې ځکه کوم دا څه شي فرقم شو ختم شو سمپل دې به ختم شي دا بل چې په سان کې دا نه اپشن دا یا ډیر سودا دي دا دراسون دي په وخت ځای کله چې په دې باندې کلیک وکړو د لیکنو لږ کې غاړه وند شي خالي لږ کې واضح وند شي کسه چې په دې باندې کلیک وکړو د لیکنه سره کوم شولا دا غاړه دا چې په خاطر استعمالېږي استعمال د وخت ځای پرځن زغور چې ستوري ولیکه کیسه ولیکه نه هیڅ یا پرځن په پښتو ولیکه نه زه څه لیکم یو کیسه لیکم انټر نوم درولم هیڅ دغه د کیسه لیکل دي چې په براده وکنه پرځم پښتو کیسه سره کوم کوي شي ور نو یو سړی وکنه پښتو لیکنه اکثر راس پېږي خو ځوی د عنوان د لږ کې څه وی اته لږ کې بولډ چې بولډ باندې کلیک وکړي ویني چې لږ کې منظم شولا دا عنوان شروع او دا څه شولا او وروسته لیکنه تشکیل شو یعنی کله چې لیکنه کوي څه راځي ته به تاسو نو چې کوم کتاب لیکای دی کسه دا ویل کنه چې مې لیکلې دو سره کوم دو دنه بولټ کړی دو قاعده لیکنه سره وایي او چې څنګه نه دا ټول لیکنه څه دی په وځي لیکلې خو دې ته څه کړی دنه بولټ کړی دو د دې په خاطر چې واضح شي نو د څه ضرورت شه دیستا ها دغه موازحات لیکل نه فانسی یو شای خدا مت څه کړی دی بولټ کړی دی
په دې خاطر چې یو چاته وجوړ راوړي کاروي لږ کې واضح کولی شي الیکنه وڅ کوي بولد کوي خلی انتخاب کا پرسن دلی کنه مې شکل انتخاب کا بولد کرو سره کوم شو لږ کې راځي دا مشکل نه ده نه شته ته وځي دا بولد کوي لږ کاټوي د ایټالیک مینه کې شکل نه سمونی مولا شي دلی کنه خلی لږ کې پسان شایو پسان کسه د کیس د کل کسه کړه دې موږ کلیک وکړو سره کوم شو لږ خلی پسان پسان نه شو کله چې کنه لږ کې پسان کوي دې نه کړی شي ډبل انډرلاین کوي اکثر یې سزون تستویری چې په دې لیکنه کې یا پرځن په دې پاراګراف کې نوم انډرلاین کې نوم مرته ملین کا یا چې تا پرځن ډېر لیکنه درکړه چې په دې کې متشابه وکا نوم مرته په مشخص کې چې نومیا چرته کې لیکل شوی یا پرځن داسې زبر لیکنه کا دا لیکنه موکله نه زړه داسې چې چیرته ټول لیکل شوی وي ټي او عامه څه کا ارته ملین کا دا انتخاب وزن او لږ کې انډرلاین درسته لوند څه شولا یو لیکه سره جوړ شولا مینه د دې شکل نه مانی مولا شي دا یو لوند څه دی یو کا شو زه چې د لوند څه شي یو کا شو شي دمه د کلیپ لوند څه شولا یو کا شو زه چې د لوند یو کا شو شي دمه د کلیپ کا یو کا شو ها په دمه د کورو کوي اسټایک ترو وایي په بولډ باندې خبره وکړل چې لیکنه سره کم کولای شي لږ واضح هغه ویني بولډ لیکل وړه کولای شي په ایټالیک باندې لیکنه نشي څه شي په سم شي انډرلاین باندې شی وشي نوم دی لیکل شي سټرایک ترو باندې سره کم کولای شي دا سټرایک ویني که څه شکل نه تاسو باندې میږي چې موږ ته وایي چې کمپیوټر کې څه د مونږه رقم یا ډېر هنت اشاره درکوي کنه په شکل نه باندې میږي دا ځکه چې لیکنه کړي چې د لیکنه غلطه ده دا څه شي کراس دي شي د لیکنه کراس کول په خاطر سمې دا انتخاب کړاسي او د تر شړای سره کوم کړه لیکنه کراس کړل اکثر خریته کچره ډوړې شاید الله بیسیک دا اکثر لیکل دي پرسن شاید الله خو نسی واسطه خبره مو وکړه کنه چې دی ورشي کې مات چرای پرسن کې مات پرسن یا $200 سمره $200 بل ځکه آر اس کې مات لیکل وی پرسن چې سمره ده $150 دا اول باندې څه کړی د 200 دا کراس کړی وی دا مطلب چې دا شای چې مخکې مش خرڅولو په 200 روپیو خو د 200 کړی دې څه خرڅوي تاسو خپل استعمال ولا شي یو ځکه چې لیکنه ته وکړه چې کراس کوی کله چې کتاب لیکي دا ډېر سره مهمه کېږي کراس باندې کلیک کړه لیکنه سره کوم شو کراس شو اکثر د دې په خاطر استعمالېږي چې کله چې چاته کتاب ولیکي ته وی چې یاره کتابه کې دا غږی څه دی غلط لیکل دی ته انتخاب کو څه کو کراس کوي چې دا څه دی غلط یعنی خالي صرف د لیکنه د کراس کولو په خاطر څه کېږي دغه مشکل نشته نه چې کوم چې مسورډ پروګرام خاتم کی باقاعده یو مکمل کمپلیټ کتاب طریقہ مکمل وي څه په پوښتنه د کتاب سره کوم لیکل کېږي څه شو دا څه ویني دا ظریف دی کلمو د وړي کې لیکل سره کوي یعنی ظریف ورته او یا پوس یې د لیکنې په سار باندې چاولي کړای شي دا وخت څه دا دغه ایکس مولي کولو چې د دواو د څه شي سار باندې دروشي یا پر ځم د لاس څه شي کو سار دروشي لکه دا ویني د لاس خو هلي ته انتخاب کوي او په دې باندې کلیک وکړي سره کوم شو کو سار د بل د راسه دیس ته وکړه دا ولته ډبل د پره څه ایکس مولکل د ځکه پرسن 15 ولکل چې د 15 د خو ته لون د وسره والی کرای شي د 15 خرید انتخاب کې څه وصول مهم دا شاید چې کې څه کول کوي کچېره کور نه کړو دا مطلب څه انتخاب کړای نه انتخاب نه کړو په دې باندې چې کلیک وکړه دا 15 څه شي وړي کوشي ورلون شي ضریب وګرځي کله کلیک وکړه سره کم شو ضریب اکثر د ځینې خلک چې د کتابینه لیکي مشکل کې چې ریاضي فارموله نشي لیکلای x مربع سره کوم لیکي یا ظریف سره کوم لیکي اکثر h 2 وش لیکي کنه دلم لسته کې اوس زوندا شي ولیکي د دوی په مانس کې وي دا اصل کې اصول کیمیا کې دا شي د ظریف باید وړي کې وي
په دې باندې کلیک وکړئ او دا باندې کلیک چې کله وکړئ سره خپل ایج د اورل یعنی که څه کتو سینه ویره دلت شای شکل نه شمالي مولای شي شکل نه شمالي مولای انګلیسي مزداوي شي د مسپنټر خلی په ودا راوي د ځکه مکمل لیکل تکړه دي میک یور ټیکسټ بولډ لیکنه څه کې بولډ کې نه راټي شکل نه کولای شي او انګلیسي نه کولای شي صحیح دا اپشنز دا پرابلم کې څه کوي کوي یا نه دا نه کسونه ته چکرونیږي